د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي په کابل، غزني، پکتیا، ننګرهار، کندوز، بلخ، پروان او کندهار ولایتونو کې د ټرانسفارمرونو د ترمیم لپاره اته ځانګړي ورکشاپونه فعالوي. دوی وایي د دې اقدام موخه د برېښنا خدمتونو د کیفیت لوړول، د ټرانسفارمرونو پر وخت ترمیم، د مالي زیانونو مخنیوی او د تخنیکي کارکوونکو لپاره د کاري فرصتونو رامنځته کول دي. اهمی پروژه ورکشاپ ترمیم ترانسفارمر با بهره برداری ازی میتواند در یک سال حدود 24 میلیون افغانی که هزینه کلی پروژه است بتوانیم ما از این مفاد به دست بیاریم. چون ماشینری ما زیاد شده و همکارای ما انشالله هستن، تقریبا اگر بگویم 12 روز ما یک ترانسفورمر ترمیم میکردیم، حالا ما میتونیم در طول هفته یعنی در 6 روز ما میتونیم حالی را تکمیل بکنیم. په ورته حال کې د غزني او بلخ ولایتونو اوسیدونکي د افغانستان برېښنا شرکت له دې اقدامه هرکلی کوي او وایي د ترمیمي ورکشاپونو فعالېدل به د برېښنا د پرچاویو په کمیدو، د شبکې په ثبات او د خلکو د ستونزو په راکمولو کې اغیزمن رول ولوبوي. د ترانسفارمر که چېرته نصب شي غزني په ولایت کې، نو د خلک د برق سره ډېر پازاب دي، کله برق راشي کله کټ شي، نو په دې خاطر باندې خلک ډېر ورسره پازاب دي، که دوکانونه دي که شرکتونه دي که نور داسې د تجارت ځایونه دي، نو خلک ډېر ورسره پازاب دي که چېرته دغه ترانسفارمر نصب شي نو غزنی خلک به ډېر خوشحاله شي. بسیار زیاد خوشحال هستیم از ریاست برشنا به خاطر ازی که به ما ورکشاپ‌های تکنیکی را برای ما ایجاد میکنه، فراهم میسازد تا که یک زمانی اگر ترانسفارمرمان خراب شود نیاز نباشه ما بریم به طرف دیگه دستمان دراز بکنیم تا که خودمان خودکفا شویم. این یک اقدام بسیار نیک و موثر هست و ما از ریاست برشنا و همچنان از رسمی های مربوطه خواهان ازی هستیم که همچون اقدامات را بیشتر بکنن تا که در این بخش مربوطه پیشرفت و خودکفا شویم. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین ټینګار کوي چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به هیواد کې د ملي پانګې د ضایع کېدو مخه ونیول شي او د برېښنا دوامدار او باکیفیته خدمتونه به تضمین شي. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزني.